دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ او ورځې او شپې به ښه په خیر در باندې تېرېږي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو د ویډیو د سرخط ویلی دی، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی سو په خپل ټلیفون کې بغیر د انټنا بغیر د ډیش کاسې څخه موږ تاسې د افغانستان ټوله چینلان په خپل ټلیفون کې په ژوندۍ بڼه کتلی سو. دوستانو دغه اپلیکیشن ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې زه یې خپله استعمالوم، په ژوندۍ بڼه د افغانستان ټوله چینلان تاسې کتلی سئ. د هغه تر څنګ د ایران اکثره چینلونه چې تاسې په ژوندۍ بڼه هغه هم کتلی سئ. دوستانو راځئ اپلیکیشن درته معرفي کړم او د هغه د استعمال طریقه درته وښیم. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې په بټن کلیک وکړئ تر څو چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راسي. دوستانو تاسو به په لومړي سر کې پلی سټور ته ولاړ شئ. کله چې مو پلی سټور خلاص کړئ تاسو به ولیکئ پرژن افغان لایف ټي وي. دا چې مو کله ولیکئ دوستانو تاسو به کلیک وکړئ پر سرچ باندې. دلته تاسو ته دغه اول اپلیکیشن خلاصیږي. دا دواړه یو نفر پورته کړي دي، دواړه یو اپلیکیشن دی، فرق نه کوي هر یو چې ډاونلوډوئ. دغه اپلیکیشن دی افغان ټي وي لایف په دغه نامه دی، یعنې هلته چې نوم ورکوئ هغه نوم به ورکوئ. دلته اصلا کې نوم دغه دی. دلته ماته د اوپن بټن یې راوړی دی، تاسو ته د اوپن پر ځای انسټال راوړي، تاسو به انسټال کړئ. کله چې مو اپلیکیشن انسټال کړئ بیا به اپلیکیشن خلاص کړئ، تاسو ته داسې یو صفحه راځي. دلته به دوستانو که چیرې تاسې غواړئ چې په دې اپلیکیشن کې ګډون وکړئ د ایمیل ادرس د لارې تاسې پر نیکسټ باندې کلیک وهئ او دلته تاسې خپل پاسورډ ورته اچوئ. هغه څنګه؟ دلته پر رجسټر چې مو کله کلیک ووهئ دلته تاسې خپل نوم، ایمیل ادرس، پاسورډ او د ټلیفون نمبر ورته اچوئ. نور تاسې پر رجسټر باندې کله کلیک ووهئ تاسې رجسټر سولاست په دغه اپلیکیشن کې. او که چیرې تاسې غواړئ چې بیا وروسته لوګین سئ دلته به تاسې خپل ایمیل ادرس ووهئ او په دې ځای کې به تاسې خپل پاسورډ ووهئ، بیا به دلته لوګین سئ. خو خیر هغه په هر صورت دوستانو زه دلته اوس لوګین کېږم. تاسې بې لوګنه هم استعمالولی سئ، پلا بیا هغسې درته استعمال کړمه. کله چې تاسې دغه چینل ته ځانمونۍ پکښې کې داخل کړئ د هغه څخه بغیر هم تاسې استعمالولی سئ. تاسې پر سکیپ باندې کلیک وهئ. کله چې پر سکیپ کلیک ووهئ تاسې ته اپلیکیشن خلاصیږي. نو راځو پر دا درو لیکو باندې کلیک وکړو. دغه ځای څخه به درته معرفت شروع کړم. هوم بټن کورپاڼه ده. لیټسټ هغه چینلان دي چې دوی په دا وروستیو کې په دغه چینل کې ځای پر ځای کړي دي. کاټګوري خو نو تاسې ته درمنه شي کاټګوري چې دي دلته به تاسې ګوره دغه پرژن سټلایټ ټي وي دی، افغان لایف ټي وي دی، ایران لایف ټي وي دی. دا د افغانستان چینلان، دا د ایران چینلان دي. دا تاسې به بیرته کتلی سئ. هغه چې کله پر دې ځای باندې کلیک ووهئ تاسې د افغانستان چینلان راپورته کېږي. میوند دی، شمشاد دی، تمدن دی، خورشید دی، ژوندون دی، نوین لایف ټي وي دی، افغان جوان ټي وي دی. په دې چینلانو کې دوستانو یوه خبره مو په ذهن کې، په دې چینلانو کې اکثره کار نه کوي چې بیا سبا ونه وایاست چې دا تا نه راته ویلي. په دې چینلانو کې اکثره چینلان کار نه کوي. هغه باندې هم ما د دغه اپلیکیشن د جوړونکي سره خبرې کړې دي. انشاءالله دی په اخته دی، هغه هم جوړوي. دوستانو دلته به فیچر دی، ویډیوز دی، فیوریټ دی. په دې به تاسو کار نه لري. که چیرې ویډیوز ته ورسئ په ویډیو کې دغه دوه ویډیوګانې پرتې دي چې دوه فلمه دي، فیلم سینمایی یک کناره یک کلا. دغه فیلم دی، دا د وخت څخه پکښې که پروت دی، استګیره نه دی خوړلی. او دا رفتن دا هم یو فیلم دی، که ډرامه ده ما داسې خاص نه ده کتلی. خو دلته تاسې خاص ضرورت دې ته نه لرئ. راځو سیټینګ ته دوستانو. په سیټینګ کې دغه دوې طریقې دي، دا تاسې فکر ورته وکړئ.
نوټیفیکیشن سیټینګز کله چې دا تاسې آن کړئ دغه اپلیکیشن چې کوم نوی خبر یادوي هغه تاسې ته نوټیفیکیشن راستوي. ما بند کړی دی. پلی چینل ان ایکسټرنل پلیر دوستانو دا چې کله تاسې وریله کوئ لکه دغه کله چې تاسې ایله کوئ دغه اپلیکیشن چې کله تاسې یو چینل پلی کوئ ستاسې په خوښه تاسې په هغه پلیر کې پلی کوئ لکه میکس پلیر وی ایل سی او داسې نور. خو هغه دوستانو که چیرې ستاسې په ټلیفون کې انسټال هم یې بیا هم دغه اپلیکیشن یې په تاسې ډاونلوډوي نو ضرورت یې نشته بس د ده په خپل پلیر کې تاسې چینلونه پلی کړئ. دوستانو بیرته شاته ځو. شاته دلته هوم بټن ته دا راغللو. په هوم بټن کې دوستانو تاسې دلته دغه چینلان وینئ. د دې څخه بعده زه کټګریز ته راځم. د کټګوري کې زه افغان ټي وي لایف په دې باندې کلیک وهم. دلته میوند دی، شمشاد دی، تمدن دی، خورشید دی. خو ما تاسو ته وویله چې د اکثره چینلونه نه پلی کوي. هغه ستورو ته وګورئ یوه ته 15 ستوري ورکول شوي دي ځکه چې دا پلی کوي او میوند د تلویزیون ته 0 دی ستوري هېڅ نه دي ورکول شوي هغه په دې خاطر چې د دغه چینل نه پلی کوي. نو راځو شمشاد پلی کوو. دوستانو تاسو دلته بجو ته هم کتلی شئ چې بجې ټوله یو رقم دي. یعنې دا په دې معنی چې په ژوندۍ بڼه دی نو تاسې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. دوستانو زه اوس هېواد تلویزیون چینل پلی کوم. دوستانو تاسې ته دغه اعلانات راځي تاسې به دغه اعلانات پر کلوز باندې کلیک وهئ ځکه چې دغه د دغه اپلیکیشن والا ګټه ده. دوستانو تاسو بجو ته کتلی شئ بجې یعنې په ژوندۍ بڼه دی. اوس سهار دی شروع دی دغه چینل په ژوندۍ بڼه. د هغه څخه بعد دوستانو زه به پلار طلوع تلویزیون هم درته پلی کوم. دوستانو تصویرونه د ټولو د ایچ ډي دي. دوستانو هیله لرم چې دغه اپلیکیشن به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل به ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو مو که چیرې د خوښ وړ ګرځېدلی وي دوستانو لایک او شیر یې ضرور کړئ. که چیرې تاسې هم کوم مشکل به لرئ د تکنالوژۍ په بخش کې موږ سره تماس نیولی شئ. په ډسکرپشن کې زموږ د فیسبوک لینک شته د هغه ځای څخه موږ ته میسج کولی شئ. ستاسو په خوښه هم